دا وجه علماء وی کفر او شرک پسې دویم نمبر کې داسې ګناه چې الله رب العالمین نه بخي چاته او دا بنده به همیشه په جهنم کې پروت وي هغه د بی ګناه مسلمان قتل دی چې یو سړی بی ګناه مسلمان قتل کی دا انسان به همیشه په جهنم کې پروت وي او الله رب العالمین دا بنده په خیم نه حدیث کې راغلی دی په روایت د انس ابن مالک رضی الله عنه دا وی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې اکبر الکبائر غټ د غټونو ګناونه هغه کوم دي یو د الاشراک بالله د الله سره شریک جوړول برخدار جوړول په بندګۍ کې او دویم وقتل النفس د بی ګناه مسلمان قتل چې دا غټه ګناه ده او د غټونه غټه ګناه ده او به ویلي چې وعقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی دا غټه ګناه ده به ویلي چې وقول الزور د دروغ گواہی د دروغ خبرې چې په دې باندې انسان جهنم ته داخليږي یو پکې د بی ګناه مسلمان قتل له چې په دې باندې انسان جهنم ته داخليږي د وجه حدیث کې راغلی په روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې سباب المسلم فسوق مسلمان ته کنزل کول د بی دینی د فسق ده په دې باندې انسان فاسق کیږي مسلمان ته کنزل کول جابر رضی الله عنه وی ورځ ما کنزل وکړه او ما نبی صلی الله علیه وسلم نو لیدله چې پام می وکړه شاته رسول الله ولاړو سخ خجالت شوما نبی صلی الله علیه وسلم راته ویل چې یا جابر لا تسبن احد ورته دینه بعد ورته چاته کنزل ونه کی جابر وی د دینه بعد ما سپیو خنزیر تم کنزل نه لیکلی وی نبی صلی الله علیه وسلم وی مسلمان ته کنزل کول ګره د بی دینی دا فسق ده وقتاله کفر رسول الله فرمای د مسلمان سره جنگ کول د مسلمان جنگ حلال ګڼل دا ګوره کفر دی په دې باندې انسان د دین نه وځي څوک چې د مسلمان قتل جائز وګڼي نو هغه مفتی تبع دی هغه مولا تبع دی هغه قاضي تبع دی چې هغه د دې فیصله کوي او دا فتوا ورکوي چې تاسو د بی ګناه مسلمان قتل کوي هغه انسان تبع دی خانه تبع ده چې چا د بی ګناه مسلمان مینه توکړه دا انسان غرق دی او تبع دی مسلمان د قتل نه ځان ساتل پکار دی عبد الله بن عمرو بن العاص وی ما د نبی صلی الله علیه وسلم نوریدلی دي چې څلور داسې ګناونه دي چې د انسان ملا ماته یو د جهنم منځ په انسان الله رب العالمین رسي یو ګناه ده هغه شرک او کفر دی چې انسان په د جهنم منځ ته لیږي او دویم د بی ګناه مسلمان قتل له او دریم په دروغ باندې قسم دی چې په دې باندې انسان الله رب العالمین بنده د جهنم منځ ته داخلي بل حدیث کې راغلی په روایت معاویه ابن ابي سفیان کله بهترین صحابي دی دا وایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه ویلي چې کل ذنب عسى الله ان يغفره وای اره ګناه چې دا الله نه داغي امید کېدې شي چې الله رب العالمین هغه ګناه معاف کړي دو ګناونه دي چې الله رب العالمین یې نه معاف کوي الا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا مگر هغه سړی الله رب العالمین نه بخي چې بی ګناه مسلمان او مؤمن دا قصدن قتل کی دسه سړی الله رب العالمین او دسه ګناه الله رب العالمین نه بخي او دوی ویلي چې او الرجل يموت كافرا هغه سړی الله رب العالمین نه بخي چې کافر د دې دنیا نه لاړ شي او په داسې حالت کې فزل قدن او مرګ راشي چې دا کافری داسې بنده الله رب العالمین نه بخي بل روایت کې راغلی او روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او دا ډېر د یری حدیث دی دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامه د قیامت په ورځ به مقتول خپل قاتل دا راولي او دا به نیولي او رسول الله فرمایي چې ورأسه بيده دا سر به پلاس کې نیولې او د درګونو نه به وینې تويږي او دا براشي الله رب العالمین ته وایي چې یا ربي قتلني هذا ایز ما رب ازدي پلاني بنده وجلای او به وایي چې یا ربي فيما قتلني رب زي پڅ کې وجلای ما څه کړیو چې زه دې مړلم الله رب العالمین به ورته وایي چې تا ولي وجلې ده نو د ولي جواب د قیامت پر ورځ د چا سره ده چې را داده سي او داده سي څه جواب خو به نشي ویلې وای الله رب العالمین به وایي چې دا ملائکه ته حکم کوي چې بنده ونی سي جهنم ته راکش کوي او فی عمد ممدد قران کې الله وایي اغستنی چې هغه منځ د ونه ټک دی هغه پیپونه الله رب العالمین به وایي چې دا قاتل بوزي او په دغه پیپونه کې دا جهنم د ور په لمبو کې راځولل کوي هغه انسان تباه دی هغه انسان غرق دی چې د بی ګناه مسلمان په قتل کې شریک شو او یا د بی ګناه مسلمان په قتل کې صرف هغه لار وخودله چې یاره پلانې مسلمان ازدره ورشي پسې مړې کوي صرف چې د الله ردی وخودله تتباش ولې غرق شولې د جهنم په ور کې به الله رب العالمین سوځي بل حدیث کې راغلی په روایت د ابو هريره رضی الله عنه دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي
وای دسه زمانه براشي قیامت ته نږدې لا يدري القاتل فيما قتل یا في اي شيء قتل قاتل ته به پته نه لګي چې زه دا بې ګناه مسلمان وژنما په څه کې وژنما قاتل ته به دې پته نه لګي ولا المقتول في اي شيء قتل مقتول ته به دا پته نه لګي چې دې ظالم مفسي ولې د اصلي حره اوچته کړې ده ما ولې وژني مقتول ته هم د دې پته نه لګي او قتلونه به کېږي بل روایت کې راغلي په روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا وایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چا چې نبی مړ که نبی شهید که یا چا د مسلمانانو نیک بادشاه شهید که یا چا یو نیک مسلمان قتل که او مړی که نو فکأنما قتل الناس جمیعا د دې داسې مثال دی لکه دی چې ټول انسانان وجلي او ټول مؤمنان یې وجلي بې ګناه مسلمان قتل دومره خطرناک